تازه خبر تورخم کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. دا چې پاکستاني پوځیانو څه غوښتل دا جګړه په څه رامنځته شوې ده د ویډیو کې راسره کتلی شئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې او لا هم دوام لري. د تورخم کمیسار ته یادوي چې شخړه د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د اغزن تار د غځولو پر سر رامنځته شوې چې اوس هم روانه ده. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونو د پاکستاني پوځیانو د بریدونو په جواب کې د پاکستاني لوري 2 پوستې هم ویشتلې دي. په ورته مهال د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی هم د پیښې پخلی کوي. وایي چې دا د دواړو لوري ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده. د سیمې خلک وایي پیښه د مومندري ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې رامنځته شوې او ډیری خلک او کورنۍ له سیمې څخه د تیښتې په حال کې دي. لیدونکو په دې هیله دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. نو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.